تړون د شوی په خاطر کې چې په 11 د اګست د شپې 12 بجې به اخرنی عسکر له افغانستان نه وځي. دا تړون 18 میاشتې مخکې شوی. کله چې د 11 15 شوله اشرف غني له کابل نه ووته. طالبانو په تړون کې لیکلي وو چې موږ به کابل ته نه ننوځو. په تړون کې لیکل شوي چې ولایتونه به نه سقوط کوو. مسالمت آمیز به دغه نظام تاسو ته سپارل کیږي. دلته به مشارکتي حکومت راځي، د جمهوریت به هم راځي، د طالبانو به هم راځي. کله چې دا خبره چا کړې وه؟ کېږي خبرې ته غوږ شه که نه، دا په تړون کې ده. خبره باندې د ډیجیټل غږ دې بند شو. دغه خبره چا کړې وه چې داسې مسلم دغه جمهوریت به مې وي، طالب به مې دا کیسه به کېږي؟ جمهوریت به نه وي، دلته به داسې ښه جمهوریت به نه وي. دلته به امریکایان وځي، امریکایان به وځي، دغلته به یو هغه څه ورته وایي لنډمهاله حکومت څه ده، لنډمهاله حکومت به وي. دغه ټولې قصې واورئ ورته. کله چې 15 د اګست کېږي کابل سقوط کوي. چې سقوط کوي دلته د مذاکراتي ټیم خپلو کې روابط سره کوي چې کابل سقوط ده، کابل چور کېږي. بالاخره طالبان کابل ته ننوځي. چې ننوځي میدانوي کې امریکایان دي. اوس 11 د اګست نه ده پوره، موږ تړون کړی ده چې 11 پورې به یو بل سره کار نه لرو. امریکایان دي دلته، دوی د انقلاب پروسه روانه کړې ده، وځي. په دې کې حلیم فدایي ده، په دې کې ضیا مسعود هم ده، په دې کې احمد ده، محمود ده، په دې کې بارکزی هم وه. زه خپله 15 د اګست کابل میدانوي ته راغلم، تر 11 زه هلته ومه. دا ټول انتقال پروسس تمامیږي، څه کسان پاتې کېږي، خو 11 د اګست پوره کېږي. په اوکام 12 بجې د شپې وروستی تیاره د امریکایانو وځي او دلته د خوشحالۍ او د ازادۍ ډزونه کېږي، د تکبیر ملکتي اوازونه جګېږي او په د میدانوي په تر ټولو لوړ ځای باندې د فتح اذان کېږي. سترګې دې جار سمه ښه اوس راوله د هغه راوله. زه سړی دلته راغلی پی ټي ایم کې ما نه تاریخونه غواړم. ووایه چا درته ولیکه دا کومې رسنۍ فروغ به ما ته نه فروغ به نه ګوره دغومره وخت کې چې تا ته ما درکړه زه 300 صفحې کتاب لیکمه. فروغ به راکوې کومه رسنۍ چې زه بیا تعقیب کړم، حواله به راکوې. دا د CNN ده، اوس غوږ ونیسه. CNN نه، ما ته به CNN وټه زانګې طالبان دا زه نه منم. دلته به منشن کې ما ته به یې رالیږې.